محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مخکې د حج حکمونه را روان و، نو اوس د حج د احکامو تتمه کوي، معنا پوره کوي یې، پاته دي، خلاص سوي نه دي. نو دا یې ربط دی، معنا ګویا نوی شی نه دی شروع، هغه د حج په مسله کې دی. نو لومړنی حکم دا دی چې د حج هغه وخت در معلوموي د قرآن د نظره څخه چې معنا ته په حج کې آزاد نه یې. د مثال په طور چې سړی اوس احرام وتړي براوایي زه حج ته ځم، نو اوس چې دی ته احرام تړې حج کوې، دا د مکروه کار دی چې ته اوس احرام تړې. ته به خامخا د کوچني اختر د میاشتې انتظار کوې. د کوچني اختر میاشت چې راغله د هغې ورځې څخه نو ته د حج دپاره سم دم د شریعت مطابق احرام تړلی سي، الله جواز درکوي. نو حج یو موقت عبادت دی. ځینې عبادات دي موقت دي. موقت دغه ته وایي چې الله یې وختونه ټاکلي دي، لکه لمنځونه. اوس چې سړی د ماپښین لمونځ کوي، براوایي زه خو نو نن ځم د خیره سره چمن ته یا ځم لاهور کراچي ته، نو زما دپاره چې دی پر لارې چې بیا زه مټر درون د ماپښین لمونځ کوم، نو چرې کېږم کور یې لا کوم، دغه لمونځ به سې کېږي. ولې نه سې کېږي؟ خو قبل الوقت دی. الله عز وجل هم حج دغسې وخت ورته ایښی دی، براوایي در دغه وخت بیا نه باسې، نه به در دې وروسته کوې، نه به در دې د مخه کوې. لکه د روژې د میاشتې روژه، ځینې عبادات کې الله یې وختونه نه دي ټاکلي، هغه لکه دعا چې د الله څخه تاسې دعا وکړي په عاجزي سره او په پټه سره نارې مه وهي. دغه دعا څه وخت وکړي؟ الله یې وخت ټاکلی دی چې دا سهار کوي، یا دا مازدیګر کوي، یا دا ماښام کوي، یا دا د شپې کوي، یا دا په څو بجې باندې کوي. د دې چې الله پاک یې وخت نه یې ټاکلی، د هغو عباداتو د وخت ټاکل هغه په تا پسې اړه لري. معنا زه د ماپښین د لمانځه وروسته دعا کوم، څوک نسي راتولی چې دا ته بدعت کوي. بدعت ولې کوم؟ دا هغه وخت بدعت و چې الله یې وخت ټاکلی وای، باران او ما په هغه وخت کې نه کولی، بل وخت مو ورته ټاکلی، خو مطلق الله وایي دعا وکړي. نو موقت نه دی دا عبادت. کېدای شي تاسې په دې پوه سواست چې د اسلام طاعات احکام دا دوه قسمه دي. ځینې الله پاک چوکاټ ته اچولي دي، د وخت چوکاټ یې ورته جوړ کړي دي، هغه پس و پیش نه شي کولی، پیش یې بیخي نه شي کولی. که دې نه وکړي پس، دا معنی چې بیا یې قضا مو راوړی سي، هغه بیا بله مسله سوله. اوس حج در ښیي چې دا موقت عبادت دی. الحج و حج چې دی معنا افعال د حج دي. دا څونه وخت دي؟ اشهرون، میاشتې دي، معلومات معلومې علاوه خو ګردلوي کوچني ته معلومې دي، خو په جاهلیت کې په دغه وختو کې کېدی، په اسلام کې په دغه وختو کې کېږي. دا معلومات دي. اشهر جمع د شهر ده، نو جمع خو چې د اقل و قلیل باید درې خویې
نو خو دا معنا چې حج چې دی 3 میاشتې دی، نو په 3 میاشتې کې چې اوس حساب کې خو کوچنی اختر دی میانې سوله، د لوی اختر د میاشتې خو 10 ورځې دي، کومه دي چې 3 پوره سوله. کېدای شي په خبره پوه شواست. دغه 10 ورځې بیا دونه بزرګې دي چې د بزرګۍ د وجې څخه ګواکې د پوره میاشتې ځایل وي. په دغه نو الله پاک اشهر جمع استعمال کوي، نه دي د لوی اختر هغه 10 ورځې څونه بزرګې دي، خلک روژې پکښې کې نیسي، عبادات پکښې کوي، د عرفات ورځ پکښې کې راځي په دغه 10 ورځو کې، خو نو هغه طواف زیارت پکښې کې راځي، د حجاج شکریه پکښې کې راځي. نو دا داسې درنې دي، نو اگر چې 10 دي مګر په میاشتې حساب سولې، نو د اشهرو توره یې کارول دي. نو اوس چې دی دا ګرځي ولې ذکر کړل د حج خو اصلي احکام چې دی هغه رکن د مثال په تور یو احرام دی، بل رکن چې دی هغه هوغه عرفات دی، بل رکن چې دی هغه طواف زیارت دی، هغه اخرنی طواف چې پر کعبه کې. دا 3 ارکان د دې څخه ما سوا خو نو واجبات او سنت پکې کې راځي. نو دغه احرام د کشنی اختر د میاشتې د اولی ورځې څخه تاته در جائز دی، برعکس واکې ګرد میاشت د افعال سره د حج د احرام دغه وخت تړل کیږي، او هغه ارکان چې اخري ختمیږي. یو رکن چې عرفات اوغدي په 9 ورځ باندې د لوی اختر د میاشتې کیږي، هغه بل رکن چې طواف زیارت دی د لوی اختر په 10 ورځ باندې چې سړی هغه شکریه کوي، په دغه ورځ باندې دغه اخري رکن ختم کیږي. بارونو قسم دا یو رکن چې احرام د کشنی اختر څخه شروع کیږي، هغه نور هغه 10 ورځې چې د لوی اختر د میاشتې په هغه درو څلور ورځې کې نور شان سره تر سره کیږي. نو دا ګرد په میاشتې یاد کړئ چې دا ګرد ګواکې د افعال د حج ولې ابتدا د یو رکن دغه ځای کیږي، انتها د ابل رکن پر هغه ځای باندې کول کیږي. ګواکې دا 3 سره میاشتې کې نو وسړی اختر دی ګواکې حج کې نو دا ټیم سونه، او په د احرام کې د حج دا لازم نه ده چې خامخا به ته د کشنی اختر په اوله ورځ باندې احرام تړي، خو هم دغه د مخه تړای نسی تر دې چې شروع سولې خدای پاک دی وکي چې الته به عرفات 3 ورځې پاتې ته د دې احرام وروته ورته لایسه خدای ګرځي وخت شو د احرام د پاره. نو حکم بس بل څه بیانې خدای وخت ورشه او پسې په منفس هغه څوک فرق ده چې دی فرض کې پیهنه په دغه میاشتو کې الحج حج پر ځان باندې فرض کې. حج څنګه فرض کیږي پر ځان؟ معنا شروع په وکي نو احرام دغه دی وتر چې وتري بارخ مش په بل ورځ پس بکې ویل واتم الحج والعمره لله، خامخا به پر کې به پر مابین پر شولای سي، نو چې خامخا پر کې نو خو پر ځان فرض کې شروع دی په وکړه. اوس ګور نو یا فرض دی تر باندې فرض دی هغه د غنا په خاطر چې مالدار حج باندې فرض دی دغه دی شروع کی. یا د نظر کړی او چې زبې حج کوم که پلانې کاروس هغه کار دی الله پاک کو کې نظر حج کوي، نو چې احرام دی وتړي خو در باندې لازم سوس به پر کوي، یا نه پلیدي شروع کی خو در باندې لازم سو. نو هغه څوک چې پر ځان حج فرض کې فرض سمنه په شروع په وکي اقدام کې احرام وتړي. په منفس هغه څوک فرض چې دی لازم کې فيهن په دغه میاشتو کې الحج حج لازم کې پر ځان، نو حکم بڅي فلا رفث بیا رفث نسته. رفث خو بل په ما در وشه او چې رفث هغه خبرو ته ویل کیږي چې سړی د خپل کوروالا سره نږدېکت کوي، داسې خبرې چې هغه په بل وخت کې نازیبا ښکاري، انسان په شرمیږي نیسي کولی. په دغه وخت کې چې دوی سره لڅ لپړ سي بره څه شیان چې وایي نو هغه خو بل په مجلس کې د اظهارولی شي خو ویلی نه شي کر سره دغه بدو خبرو ته دې ته رفث وایي. اوس یې مراد جماعي او اسباب د جماعو ګرځي. جماعي دا معنا چې د کوروالا سره سمدم وکي، اسباب د جماعو دا معنا چې سړی احرام وتړي کوروالا ته د مثال په تور لاس نسی وروړي، اگر چې خپل په نکاح کې ده خو ستا احرام ته ځنې راګرځي په شهوت خپل ښځه نسی مسه کولی در باندې حرام دي. ولې د جماعو د اسباب خبرې څه ورشروع کیږي، مسخرې څه ورشروع کیږي، تر مسخرې وروسته دسترازي پکښې کې راځي، لاس غځول راځي، وروسته مچېدل پکښې کې راځي، په غېږ کې نیول راځي، پای جماعي دي. نور پس الله ذکر کې اصلي خو هغه شیانو ته ویل کېده مراد جماعي او دواعي د جماع ګرځي. دواعي معنا بلون کې اسباب د جماع دا ګرځي په احرام کې پر سړي حرامي علاوه یو دغه حکم نو برز دکې پسې ولا فسوق او نه بیا نور بدکاری او فسق ستپه دی حج کې د دې څه هم منعه. لکه دا رفث چې 2 قسمه وو، یو هغه دی چې د کوروالا څخه ما سوا د پردي ښځې سره یې دا خو که حرام یې که نه حرام، بل بیا هغه دی چې د خپلې ښځې سره دا به په وخت کې د احرام پر سړي حرامېږي. نو چې علاوه له سړی د حج احرام وتړي فلا رفث نسته، معنا نه هغه ناروا چې د حج د مخه ناروا وي هغه هم نسي کولی د پردي ښځې سره، نه هغه روا چې د خپلې کوروالا سره دی هغه هم نسي کولی. فسوق هم دغه رقم دی. ځینې فسقونه هغه دي چې سړی د حج احرام نه تړلی هم ناروا وي،
لکه دغسې د یو چا سره د مساعت وشکنځل کول یا غیبت کول یا نور دغسې غلا کول، دا فسقونه دي. یو بیا هغه شی دی چې بل وخت فسق نه بلل کېږي خو په حج کې فسق بلل کېږي، لکه څنګه بریتونه خریل د مثال په توګه، یا د ژیړي څه وریښتان غچ کول، یا سر خریل، یا نوکان اخیستل، یا خوشبویي لګول. اله ورځ دی د عود عطر درته لګوي. اوس ورته وایي چې مړه تا ستا احرام وګوره، دلته باید ستا زیب زینت وګوره چې ته سینګار راته کوې. ولې احرام چې سړي وتړي دی به داسې وایي تعهد کوي چې زه پر الله عاشق یم. عاشق چې پر یو چا باندې لکه مجنون چې پر لیلا و یو خو دا زموږ د درواغو عشقونه دي، دا نه چې هغه واقعي څوک عاشق سي. هغه باره بیا بریتو ته پام دی چې سنت واخلي، د هغه وژلي ته پام دی، د هغه وسر ته پام دی چې دا سر ژمونځ که غواړې که نوکانو کې باره پام دی. باره یو لیونی رقم شی ځینې جوړ شي نوکان یې هم دونه سوي چې بل څوک یې ورغچیني که دی نه پوهېږي. بریتونه بیا تر خولې راوښتي، بل چا که یې ونیوي دا لیونی بریتونه یې ورسم کړه خو سم کړه، دی څنګه پوهېږي چې دا برابر سر یې لکه د لیوني خلک وایي لکه د لیوني څرخی معنا پر له مشتي خو لمونځ یې نه یې لیدلی دی نه یې ورخلاص. او بل د ده کالي څیرې پیرې د لیونیغې دا حاجي چې احرام ترې خپل هغه عادي کالي وکړي لنګ ورته ووایي دلته پښتو پر ځان واچي نیمۍ لس نیمۍ پټ دا رقم روان سي نو نوکان یې غټ دی څه وایي زه پر الله عاشق یم د الله کور ته ځم. اوس نو الله عز وجل خو دغسې کور نه لري لکه دا زموږ ظاهري معشوقان چې لري، خو هغه بیته یې وه د خپلو عاشقانو ته ټاکلې ده. دی نو چې ورسي دی داسې تصور کړي ته چې واده یې وه الله نو دلته دی، کنې الله خو مکان نه لري پر دغه ځای نو لکه هغه بل عاشق چې د خپلې معشوقې پر کور باندې راګرځي، ګایې دا کجګر نیولی ګایې هغه دی پر کعبه باندې طواف کوي. بس طواف کوي بیا ولاړ سي بیا راسي بیا طواف کوي، بس نه ځینې صبریږي طوافونه کوي. بیا ولاړ سي هغه مینا و عرفات پر عرفات لکه لیونی بیا ولاړي. عاشق چې ډېر عشق غالبه سي که معشوق په لاس نه ورتلي موږ ورته چې د دنیا په دا ظاهري عشق کې لیدلي چې باران و خنجر راواخلي ګایې ځان حلال کړي په هغه کوڅه کې ګایې ویشتلي ګایې دغسې بلای پر ځان سیده کړي. د دغه عاشق دپاره چې د الله دپاره تللی دی الله عز وجل وایي ته چې هغه شکریه وکړې ګواکې زما په درګاه کې چې ځان حلال کړي چې الله پاکه نو چې ته ما ته ځان دلته په لاس نه راکړې نو زه ځان حلالوم ستا په درګاه کې ما وبخښ. نو عاشق چې دا رقم دی عاشق چې دی عاشق مال ځان نه سنګاروي. نو په حج کې ستا دپاره د وریښتانو ژمنځول ارګړۍ لمبېدل احرام کې یې ته ارګړۍ لمبېږي بیا وریښتان ژمنځ کې بیا نه د سودې بیت الخلا وي دا سړي چې پکښې لمبېږي غسلخانې اوس دا رقم دی د هر ځای شامپو سته چې پښې کاږه راباسي دی دغه ته پام نه کوي چې زه خو محرم یم زما د شامپو یې سره څه څه دي چې ما استنجا ولا راووتلم دی نو دغه ته جوړېدل خو دا خوشبویي د خوشبویي لګول پر تا حرام دی. نو فسوق څو قسمه سو دوه، یو هغه فسقونه دي لکه غلا و غیبت و فلان و فلان دا شیان چې دي دا هم در باندې حرام دي دا فسق. بل هغه فسق دی چې بل وخت حلال دي لکه خوشبویي لګول ځان سنګارول، خو په حج کې اوس فسق ګرځول شوي دي. نو د فسق دواړې لارې در باندې حرامې شوې لکه رفس چې دواړې لارې حلال و حرام یې درلوده همېغه حلال در باندې حرام و همېغه حرام در باندې حرام و. دلته دا فسق دوه شاخه پیدا کړه. ولا جدال فی الحج ولا جدال نه جنګ و جګړه سته د انډیواله سره په الحج په حج کې چې هره ورځ چې په کوټه کې انډیوالان د حرم د خوا څخه سره راسي په کوټه کې به یو سګرټان لګېږي به نارې به یې ته چې وساکي خانه ده چې سر وروسته کې حاجان سره ناست محرمونه یې تړلي یو دوه لګولي یو لګولی بل په دې کې کاچوغه درته وایي نارې وغرغړي وهی جوړ کړي. الله عز وجل دغه مجادلې دغه دعوې چې ولا که دا رقم ده ولا که دا رقم ده خوش کم درته کوي چې ورته کار مل ده ځه تا به څه کوبلې سوري کړې خو بیا دا شیان درته وایي. اوس د لمونځ کول یا عبادت کول د دې څه دی تعبیر په قبله سوري کولو وایي قبله یو چا سوري کړې ده په عبادت باندې دغسې یو نشولاټه به درته کوي. الله وایي دغه جدال په دا حج کې دا مه کوئ معنا هلته د نرمۍ څه کار واخلي یعنې انسان څخه یې دغونه صوفي جوړ کړي دغونه قدر هغه عابد مطیع جوړ کړي ګوره د رپاسه څې راوګرځوه اول کار هغه د بې حیاګلوي کارونه چې د فسوقه څخه یې راوګرځوه د جداله په خپل منځ کې د نارو د هیهي د جګړو د ښکنځلو څخه یې راوګرځوه. نو جنگ خو هسې چې احرام سړی نه تړلی خو هم حرام دی. په احرام کې نو بره بیا دا حرمت و دا ګناه بره شپسې ډبله سوله. پسې وما تفعلوا من خیر یعلمه الله وما هر هغه شی تفعلو چې تاسې فعل وکړئ من خیر د یو خیره څخه ګوره من خیرین نکره دي تاسو به دا پوهېږئ تنکیر په معانیو کې به هلته راځي ګای د تعظیم دپاره راځي ګای د تحقیر دپاره راځي. من خیرین دلته تنوین د تحقیر دپاره دی چې یو کوچنی ذره خیر یو اژدن قدر خیر ته وکړې یعلمه الله
یعلم علم لري هو پر هغه باندې الله الله پاک. ستا به فکر دا نه چې په دې کوچنیو شیانو لکه چې الله تعالی باک نه کوي هلته نه لیکي په عمل نامه کې. الله وایي زه علم هم پر لرم. نو دا څه معنی چې یعنې نو جزا او بدله یې درکوم. په خبره کې داسې پوهېږي هر ځای چې ګای د بد کار ذکر وسي الله پاک وایي چې الله پاک تاسې ویني. ګای چې د نیک کار ذکر وسي الله پاک تاسې ویني. ما تاسې ته د مثال په خپل پښتني ماحول کې مثال در وښاوه. ما ویل لکه سړی چې خپل کشر پر بد کار وویني باره داسې نه ورته وایي چې ولاکه دې پرېږدم. باره ما چې داسې وایي پلانی هغه وایي باره ورته وایي زه دې وینم. نو د دې څه مطلب دی؟ یعنې معنا زه په خوا ړوند وموس دې وینم. یا مطلب یې دا دی چې یعنې نو زه دې وینم د دغه کار جزا وغوښپې چې تا ته ګوري. نو که بد کار ذکر سي ما الله پاک ان الله بصیر بما تعملون. الله ستاسو په عمل خبر دی معنا جزا درکوي. که نیک کار ذکر سي ما الله درته وایي چې زه دې وینم معنا ستا بدله پر ما د بدله دې بیا وغواړه چې راسي. داسې به ته فکر نه کوې چې ما به خیر کړی او د الله به هېر سوی. دغسې وایي وما هر هغه شی تفعلوا چې تاسې فعل وکړئ من خیر که د لږ خیره څخه هر څونه چې لږي یعلم علم لري هو پر هغه باندې الله اعلی علم پر لري. پسې رب العالمین د یو بل رواج دفع کوي. رواج دا و د یمن خلک چې به حج ته راتله بس بیا د دوی دغه ناپوهي سوپېګرت ته پام نه یې ګاګی څوک سوپي خو د ناپوهي څه په ګناهو کې روان یي څوک یې ورشوی هم نه چې خوا در سره بدي. د یمن خلکو دغه کاوه چې احرام به یې وتړي بعد چې به چا او چا خرچه رااخیسته پخوا خو نو خرچه دا وه یا به یې نو کې پیسې برابر کړې پیسې چیرې وې نو بیا د غنم پیدا کړه. غنم به نو وار د واره نینې کړ نینې ستاسې زده دې وې دغې لکه د جوارو هغې دا چې یوه دغل یا خپله جواري دي تر داغ وروسته چې دی پوست سو چې باره اسانه کوټل کېږي بیا به نو په غوړو کې مالش ورکړي پسې غوړ بیا کړه ګرده دا چې بیا غوړ کړه باره بیا په هاون کې پسې وکوټل چې وبې کوټله میده به سو باره به نو دا ورڅخه وه هر ځای چې به دی وږی سو چې مازې بې اوبه ګرمې کړې چې دا ور وابېچول دستې پخه وګراوه ولې خو غنم مخکې پوخ سوی غوړ سوی د مخه دی اوس مازې تودې اوبه غواړي بس به پخه وګراوه نو دا ذات ورته وایي خرچه ورته وایي. نو دوی خرچه نه رااخیسته چې حج ته به راتله بهرحال زما توکل پر الله دی دغه نه بې توکله نو نه یم لکه پلانی چې د دې خوا پلنډه په شایي بنه یې ډکه کړي د نو ورڅخې الله پاک روزي رسان دی رزق ته ځان ته ورکړې ګوره دا غلط سوپېګراتي چې کوي بره به نو دغه سره روان شو دی حج ته چا او چا به خرچه رااخیسته. دلته چې به حرم شریف ته راغله خو د جهان حجاج به راغلي وه پر ده به لوږه غلبه وکړه خرچه به نه ورڅخه نو دې ته ویلي نه خو راکړه دې بل ته ویلي چې خو پاولۍ راکړه زه بیا خرڅ یم په خدای که سره شپه تېرېږي وږی نو الله وایي هلته ستا توکل چې تا ورزه دونه توکل کوم پر الله مې رزق دی. دلته د یوه نینو دپاره لاس ګرځی سوال کوې نو سوال خو چې دی ذلت دی دا خو انسان خوارهیي ذلیلهیي یې کېدای ستاسې په خبره پوه شوست هر سائل په درجه کې کښته دی. نو الله عز وجل دغه رسم باطل کړي چې دغه ته توکل نه وایي دې ته ثواب نه وایي سمه دمه ډبله خرچه در سره واخله هلته په ټنډ نس باندې ګرځه په موړ نس باندې ګرځه دا څه سوپېګرته ته هم دا تړلې ده چې دا بیا د توکل خلاف دی. د توکل ولې خلاف دی؟ یو صحابي راغلی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و حضور فرنور ته حاضر سو نبی علیه صلات وسلام ورته وویل چې څنګه کېدو اوښ مې هلته ایله کړي پیغمبر زنګون دې ور وتړئ ده ورته ویل چې یا هغه مې پر خدای وسپارئ. رسول علیه السلام ویل دغه ته توکل نه وایي زنګون یې ور کت کړه ګوډه یې ور وتړه چې دی پر دروغ پوسې ځغاستی نه سي باره یې پر خدای وسپاره. یعنې توکل او اسباب لټول دا ضد نه دي سره بد نه سره وړي. ځینې مجاهدین چې ناپوهي کوي غلطي کوي د جنګ په وخت کې بالا پرې وروړه غونډۍ ولاړې دورې ګوره دوی خپل جلاوري خلکو ته ښکاره کوي زما توکل پر یوه الله دی که زما دپاره مرمۍ امریکایانو جوړه کړې وه ولاکه یې چپه کړي دا غلطې خبرې په سنګر کې ورته پټ شه چې وس دې کېږي هغونه د ځان حفاظت وکړه که پر دښمن بری پیدا کړي ټک پر وکړي ویې وله دا ستا پټېدل دا ستا د توکل سره دا تضاد نه لري. په ځای په سنګر کې چې ته ځای پیدا کوې ځان پټوې داسې به نه وایه چې ما سنګر ساتي و الله پاک زما په واسه چې پر هغو نه ساتنه خو مې د برابره کړه اصلي حافظ خو ته یې یا الله زما حفاظت ته وکړې. توکل دغه ته ویل کېږي الله هم دغسې وایي وایي تاسې چې حج ته دي ذات در سره واخلي خرچه در سره واخلي. وتزودو ګوره دا بل حکم دی احکام دی د حج بیانېږي وتزودو خرچه در سره واخلي. د یمن د خلکو چا مه کوي چې زما توکل پر الله دی بیا نو هلته سوال کوي. دا خو د چا په باره کې وفرمیل د حج خو زموږ ظاهري سفر دی مګر موږ خو یو سفر بل لرو په سفر کې مو سفر دی هلکه سفر در سفر په سفر کې
څه معنا؟ یو خو دا دنیا ته چې انسان د موره مازې را پیدا سو مسافر دی روان دی ځي آخرت ته، دا دنیا ښه مازې لاره د 80 کاله مزل دی کوي بر آخرت ته ځان رسوي. بل به په دغه سفر کې دننه ګایګای سړي ته سفر پېښ شي به راوځي ځم لاهور ته. نو سړی چې لاهور ته روان دی څو سفره دی کوي؟ 2. یو روان دی آخرت ته ځي خو عمر دی پر ده باندې تېرېږي، هغه عمر چې پر تېرېږي ګویا کې د آخرت سفر روان دی. دا دی چې په قدمو باندې روان دی لاهور ته، دا بل سفر دی، په سفر کې سفر. نو حج خو په سفر کې سفر دی. علاوه دا په سفر کې سفر چې ته کوې د هغه خرچه خو هغه پیسې دي، مګر هغه بل سفر چې آخرت ته روان دی د هغه خرچه دې هېره نه سي. فإن خیر الزاد التقوی، فإن بېشکه خیر الزادي هغه خیر د توشو د خرچو چې دي التقوا، هغه تقوا او پرهیزګاري د ګناهو څخه ځان ساتي، دغه اصلي توشه ده. دا نو بیا د هغه غټ سفر دپاره ده، هلته بیا په ښه درځي. په دې سفر چې سړی په دې دنیا کې ولاړ سي، لاهور ته ولاړې، سعودي ته ولاړلې، فرض که یو بل ښار ته ولاړلې، خرچه دې نه درلوده، امکان لري چې د یو چا څه سوال وکړي چې ما ته یو څه شی راکړه. دا امکان لري چې کور ته ټلیفون وکړي چې پیسې را حواله کړي، خرچه مې خلاصه شوه. یا به دورې یو بل انډیوال در باندې پېښ شي چې کومک راکړه. ګوره په دې سفر کې چې روان سې دغه لارې له هم جایزې دي، له علاوه تاسې ذات در سره واخلي، تحفه دغه توشه و خرچه در سره واخلي. د آخرت په سفر که ولاړې چې هلته ورسېدې، هلته بیا پر خلکو سوال کېږي چې دورې پر خلکو ګرځي چې هلکو ټولو ترازو حساب کېږي یو څه راکړي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، وایي زوی پلار ته ودرېږي، وایي بابا یو نیکي خو راکړه، هغه ورته چېرته زما حساب در اوسه پاتې څه کوه لا کوه. بابا و چا ته درېږي؟ و زوی ته چې تو خو یو نیکي خو راکړه، هغه وایي دا حساب ما ته هم ګوري ولې درکړم. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. خو د پلار، د کوروالا، د زوی، د ورور، د ګردو انډوالانو څخه سړی هلته تښتي چې نیکي راڅخه غواړي، څه کوه لا کوه. نو د آخرت سفر دغه دی، د هغه دپاره بیا توشه چې د تقوا ده. الله وایي هغه توشه هم در سره واخلي، خو در ټولو ښه توشه ده د آخرت هغې ده، دغه چې د لاسه ورنه کړي. پسې الله فرمایي واتقوني، واتقوني تاسې وبېرېږئ زما څخه، یا اولی الالباب، یا اولی ای خاوندانو الالباب د عقلو. الباب جمع د لب ده، لب د شي مغز ته وایي، لکه بادام چې مات کړي هغه لاندې چې راوکشي موږ مغز بولو، عرب یې لب بولي. د انسان هم د ده د بدن چې دی دغه دا د ده بدن و د جسامت چې دی دا ګواکې د بادام پوستکی دی، د ده اصلي مغز زړونی هغه عقل دی. کېدای شي په خبره پوه شئ. خلک نه ګایګي یو چا ته وایي باره وایي مازې چې بدن د انسان دی، شکل د انسان دی، معنا هغه لب هغه مغز نشته در پکښې، لکه پوچ بادام. پوچ بادام خو شکل یې د بادام دی، خلک یا دې په تالي کې تلي، څوک یې رایسته کوي چې دغه پوچ دی ځینې ایسته یې کړه، سړی چې سم بادام دی، مګر چې ماته کې په خبر شي چې اوه مابین زه خالي دی. نو ځینې انسانان دغه رقم ظاهره کالبوت یې ډېر ښه جوړې، سړی وایي چې ګر سره مې یو مجلس ورسره کړی وای، مګر بیا چې ته دوی وژغې چې دی کومې اپلای کې تا ته ووایي باره ته اریان سي چې دا خو ایله مازې دغسې جسد و بدن و، دا خو دغسې جثه وه، دا هغه لب نسته. نو الله چا ته دا خطاب کوي؟ هوښیاریانو ته وایي وایي واتقو تاسې وبېرېږئ نې زما څخه، یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلو چې عقل لري، هوښیاریانو فهمید خلک یاست، زما څخه وبېرېږئ. نو زما څه چې بیره کوې څه منه، نو ګناه به نه کوې. په حج کې مې دغه احکام درته وفرمیل، دا ګرده به عملي کوې، الله پاک وایي دا به پوره کوې، ولې خو ته زما څه بېرېږې. پسې لیس علیکم جناح ان تبتغوا، د حج متعلق بل حکم بیانوي. دا حکم بیا دا دی، پخوا دا رواج و په جاهلیت کې چې څوک به حج ته تلي، باره بیا د حج موزنه د ده څه ورڅخه وه چې په حج کې خو چې دی خلک وایي چې پلانی شی هلته ګران دی، پلانی ګران دی، پلانی ګران دی. فرضه که زموږ ستاسې د ماحول مطابق یو حاجي ځي، دی چې دی په غمیانو پوهېږي، کرارې یو پټه غوټکي غمیان ورسره اخیستي، ظاهر خو خلک ورسره دي چې حاجي صاحب خدای دې مل څه بسته یې ورڅخه ده، مګر د ده په بسته کې چې ته پوښتنه وکړې د 25 لکو کالدارو مال ورڅخه دی، مګر ګرده په یو موټ کې ځایېږي. دوه درې غمیان ورڅخه دي. نو یا یو بل دغسې شی د تجارتي د موزینه اخیستی ده، بل بیا بسته ډکه کړې ده، تسپې یې بار کړي، بل بیا مسواکان اخیستی دي، هلته خرڅوي. نو په جاهلیت خو دا کار خلکو کاوه، چې د اسلام دین رالی اوس دغه کار چې سړی د حج په احرام کې تجارتي مال ورسره وړي خرڅوي، دا اوس حج ته تاوان رسوي که نه رسوي، ګناه لري که نه لري؟ الله وایي بلکل درته روا ده، بلکل یې در سره واخله، مګر هو تفصیل بیا غواړي زه بیا درته ووایم. اول داسې وایي
لیس نسته علیکم پر تاسې باندې جناح ګناه ان په دې کار کې تبتغو چې تاسې طلب وکړئ فضلا د رزق من ربکم د رب څخه ستاسې رزق ته الله فضل ویل دا د الله احسان دی دغه چې ته په سفر کې روان یې و پر ایران ورځم یو شی به خرڅ کړم پر عراق ورځم پلانی شی به خرڅ کړم یا به دا هلته خرڅ کړم د هغه ځای چې بیا راسره واخلم بیا په سعودي کې بیا هغه بل شی خرڅ کړم هلته هم چې ورسې اوس دا حجاج تللي دي دغه ځینې دا تورانې ښځې هلته نه یا قرآن یې غوړولي شیان خرڅوي راوړي یې دلته هم یې حج کوي همدغه شیان ورسره خرڅوي په مابینځ کې الله په دې کې هېڅ ګناه نشته ویې که خو دا رزق ګټل نه بد کار دی خو رزق ګټل هم عبادت دی حج هم عبادت دی یو عبادت د بل عبادت سره ټکر نه لري چې سره ملګري کوي په جاهلیت کې هم کېدی اوس چې مسلمان یې ایم کابل کولې در سره وړای شي معلومات وکړه دا حاجي خو نو ټمبل دی چې د شی بره نه ورمعلومېږي بس دی د دې ځای پیسې ښه جیب راکړي ورې بره مزې کوي چې هوښیار حاجي چالاکه حاجي هغه بره وایي دا زه ګورې ګټم څنګه ګټې بره یو شی رانیسه بل خرڅ کړه د ارکان خونار ګړی نه دي هم حج کوم هغه کوم الله دغه حکم درته ښیي مګر هو دونه فرق نه بیا لري یو سړی دی وایي بره وایي زه اصلي دا مال وړم خرڅوم یې نو چې خرڅوم هم چې دغسې زه حج هم وکړه دا یې یو دا بل چې دی بره وایي زه حج ته هم ځم دواړه کار زما قصدي دي هم دغه کوم هم دغه کوم په قصد کې دواړه نیولي دا یې دوه دریم بیا هغه دی بره وایي زه خو حج ته ځمه که مال وایي که نه وایي زه ولاکه پاته سوی زه تلم الله راضي کومه مګر په بغل کې مال هم بره ورسره واخیستې د دغو درو نفرو چې دي د اول دوه نفره چې دي د دې د حج ثواب خو ستا د پرزو غاړې یې په خلاص چې خو در هغه بل یې ثواب کم دی ولې خو دا یوه سړي خاص مال په نظر کې نیولی دی بره نو چې اسې مال خرڅوي حج هم ورسره وکړه نو د حج ثواب کې اخلاص یې کم سو نو حج ثواب یې لږ دی دا بل وایي زما دواړه قصد دی هم حج کوم هم دغه کوم دا حج هم کوم په قصد سره دغه مې مهم هدف دی او دا مال مې هم مهم هدف دی دواړه سره مساوي دي د ده ثواب بیا در هغه بل سړي لا کم دی هغه وایي که دا مال نه وای هم زه ولاکه پاته سوی زه حج ته روان یم دا یو طبیعي شی دی که الله ګټه پر راکړه کې ډکړه را زما مطلب هدف حج دی د دې سړي ثواب تر هغو دوو لوړ دی خو روا د درو سرو نفرو حج دی د تجارت په نیت باندې د دوی حج نه خرابېږي چې معنی د فرضیت غاړې نه په خلاصېږي بلکل په خلاصېږي فسې یو بل حکم فرمایي که اذا هغه وخت الله وایي افضتم چې تاسې راتوی سواست من عرفات د عرفات تویېدل دا معنا دي ګوري چې چاوجوشه راپورته کړي اوبه تویوي دا حجاج خو نو ډېرې د عرفات پر غونډۍ چې ولاړې چې دا وخت یې پرس چې راځي ته چې سیلاب را روان سو نو الله تعالی د تویېدلو تعبیر ځینې وکړي د رابهېدلو چې راوبهېږي که ناسخ به داسې ویلي وای چې هغه وخت تاسې رجوع راوکړي یا هغه وخت چې د مثال په طور تاسې تک وي یا خو دوی چې ډېر دي ډېر انسانان باره لکه سړک چې بهېږي دا رقم نو الله پاک داسې وایي په اذا هغه وخت افضتم چې تاسې راتوی سي راوبهېږي من عرفات د عرفاته د عرفاته څه وخت رابهېږي چې لمر هلته لوېږي د لوی اختر د میاشتې د نهم ورځ تر زوال وروسته هلته درېږي دعا کوي په عرفات کې بل هېڅ کار نشته په عرفات کې چې دی ورغلی زوال وشو د چې د ماپښین لمونځ کېږي بیا د مازدیګر کېږي دا دواړه پر یوه ځای کېږي دا جمع بین الصلاتین ده چې د امام صاحب پر مذهب یو دغه جمع روا ده چې په یوه وخت کې دوه لمونځه کېږي د ماپښین سره د مازدیګر بارونه دعا کوي دا دعا روانه ده د ماښام تر لمر لوېدو چې لمر ولوېدی باران وراتویږي ګرد راځي مزدلفې شریفې ته د ماښام لمونځ پر لارې مه کوئ که چیرې ولاړاست د ماښام او د ماخستن لمونځ بیا په مزدلفه کې سره یو ځای کېږي دغه حکم هدایت اوس فرمایي چې تاسې راتوی سي من عرفات د عرفاته فاذکروا الله فاذکروا تاسې یاد کړئ الله پاک عند المشعر الحرام په نیز د مشعر حرام مشعر حرام دا هلته یو غر دی دا مزدلفه چې ورته وایي د دغه غره سره پر شاوخوا چې هر څومره جواز کېږي ورنږدې سه اوس خو در نږدېوالي تېره ده دا شاوخوا دشت ګرده بس حکم د مزدلفې لري په مزدلفه کې بس ودرېږه ذکر د الله کوه هلته یو شله ده وادي محصر ورته وایي یو په هغه کې درېدل مکروه دي هلته به نه درېږي نور ګرده علاقه کې چې ودرېږي خامخا د غره لمن نه ده لیرې دي یې کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږئ دا مزدلفه په حرم کې داخله ده د کعبې څخه چې ته روانېږې د حرمه څخه اول منا په مخکې راځي منا د کعبې څخه 3 میله لرې ده د منا څخه چې بیا روان سي 3 میله اخوا ته بیا چې د مزدلفه ده د مزدلفې څخه چې بیا روان سي 3 میله اخوا ته عرفات دی نو تر عرفات ګواکې 9 میله شته میل بیا 1.5 کیلومتر کېږي یو څه لا بالا په 100 متره لا بالا
نو تو خو د اتم په ورځ چې روان سولې د مکې څخه شپه په مینا کې کوې، په مینا باندې تېر سوې، سهار پر مزدلفه تېرېږې، ځې عرفات ته، پر عرفات ودرېږې، تر زوال وروسته چې لمر تر سره واوښتې تر ماښام چې را روان سولې سیده راځې مزدلفې ته راځې، سهار خو د غیب پر تېر سوی وي، راځې شپه په مزدلفه کې کوې، دغه ځای در یادوي. الله وایي چې عرفات ته راتوی سواست، بره عند المشعر الحرام په مزدلفه کې، دلته به راتسې ودرېږئ، دلته به ځنډ وکړئ تر سهاره پورې، دلته د ماښام او د ماخستن لمونځ په یوه جماعت باندې کول کېږي، سره جمع کېږي. نو د مزدلفې څخه چې سهار لمونځ وسي وختي، د هغه ځای چې نه کې سر رڼا سوه، لمر لا نه وي راختلی، باره د هغه ځای څخه روانېږي مینا ته راځي. په مینا کې بیا دا درې شیطانان دي، هلته یو مسجد دی، مسجد خیف ورته وایي، د مسجد خیف ته چې را تېرېږي راځي د مکې وخواته، هغه د پای شیطان و دغه ته هغه جمره عقبه وایي، هغه وروسته شیطان، هغه باره په دا ورځ سهار ویشتل کېږي. هغه چې وویشتي باره که پر چا و چا کوي قران والا و یا تمتع والا و، دې شکریه کوي، که مفرد هغه شکریه نه کوي، مفرد دستي سر خوري، دا بل نو باره بیا ځي هغه شکریه الله لي باره بیا سر خوري، دا سر خوري څه دستي مکې ته بېرته راځي، هلته طواف زیارت کوي چې هغه د عرفات رکن دی. دغه مسله یې پسې راخیستې ده. نو څنګه وایي فإذا افقتم چې تاسې راتوی سواست من عرفات لعرفات فاذكروا الله، فاذكروا تاسې ذکر کړي الله پاک عند المشعر الحرام، په نیز د مشعر حرام غره، دا د غره نوم دی، دلته وکړئ. نو دا مزدلفه در یادوي. په دغه ذکر کې به بیا ورته متوجه یاست. تاسې ګورئ د دغه ذکر کې هغه لمونځ داخل دی د ماښام او د ماخستن، په دغه آیات سره دا واجبه شوله چې د ماښام او د ماخستن لمونځ به سره جمع کوئ، په مزدلفه کې به یې کوئ. ځینې حجاج چې ناخبره یي چې د عرفات راتاسې څوک تلواریان، هغه د عرفات د غونډۍ سره په ټراور کې باره لمونځ به وسله وکړو، باره بیا مزل په مخ کې دی بیا نه کېږي، څوک یې دلته کوي، څوک بیا روانې مزدلفې ته هم نه رسېدلی، د عرفات څخه هم خطا سوی دي، پر لاره پر سړک هلته په ټراور کړی چابک د ماښام لمونځ کې، دا په سوو په زرو نفر دي چې خطا مونه باسي. لمونځ چیرې کېږي چې مزدلفې ته ورسېدلې، هلته اول د ماښام لمونځ کېږي، بیا د ماخستن لمونځ باره کول کېږي، هلته سره جمع کېږي. په دغه فذکروا الله کې دا دواړه لمونځ داخل دي. واذکروه کما هداکم، دلته یو سړي په زړه کې سوال ورګرځي چې بابا لمونځ خو به نو په خپل وخت کې کېدی، زه د ماښام غیولا که در خپل وخت وباسم، زه پر لارې کوم، یا دوره د عرفات سره کوم، خالته العلمه را باندې لوېدلی دي. الله پاک تاکیدن وفي البراء، الله دا ذکر کله که هدایت چې مې درته وکړي، دلته به عقلي شیان نه را سره چلی چې په هدایه کې دا رقم وایي، په پلاني کې دا رقم. الله وایي دلته زما حکم دغه دی چې د ماښام لمونځ چا ته واړو، د ماخستن په وخت کې وکړه. واذکروه، تاسې ذکر وکړئ د الله څنګه کما هدا، لکه الله چې هدایت وکړي کوم، تاسې نو ښوونه یې درته وکړه چې پر لارې مه کوه، بل ځای مه کوه، هلته یې وکړه. نو ته بیا څه په دې کې شو، نو چا راوایه چې پخوا خو موږ په خپل وخت کې کاوه. او یا دا مطلب دی چې تاسې د الله ذکر وکړئ کما هداکم، لکه تاسې چې هدایت کړی دي. په جاهلیت کې به دوی باره د بتانو ذکرونه کوله، الله وایي هغه د بت ذکر پرېږده، خاص یوازې ما یادوه، باره نفلونه کوي، که دعاوې کوي، که د فرضي لمونځ کوي، دعاوې هم هلته کول کېږي، مستحب ذکرونه. خو اصلي چې واجب دي هغه یې دغه جمع بین الصلاتین، دا دوه لمونځ چې ماښام او ماخستن دي هلته پرله جمع کېږي. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم كسم تسي واست من قبله مخکې تر دغه لمن الضالين، د ګمراهانو څخه. تر دې مخکې خو نو جاهلیت و اسلام دین نه و راغلی چې کومه بلا به پر خوله در راغلی وای، چا به لات ننګاوه، چا به عزا ننګوله، چا به یغوس و یعوق ننګوله، نه هغه بعل و فلانی و هغه بوتان چې په قرآن کریم کې یو شپږ اووه بوته نوم یې ذکر سوی دی، خو دا د دوی الهه وه، بره به دغه یادول، لکه موږ شوی سبحان الله سبحان الله، دا به باره ذکر ته جوړېدلی، لات و عزا و هغه بتانو نومان به یادول، دا ذکر. الله لکه ما چې هدایت وکړي ذکر پر هغه رقم، هغه لمونځونه سره جمع کړي، نور ذکرونه هم وکړي چې دا در ښوولي دي، هغه ذکرونه سبحان الله، لا اله الا الله، دعا وي خپل عالم اسلام ته ځان ته. وإن كنتم قسم تاسې خو واست من قبله، تر دې د مخه چې د اسلام دین لا نور راغلی، لمن الضالین، د ګمراهانو څخه واست که نه واست. خو پس الله پاک وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس، دا بیا بل حکم باطلي، هغه بیا دا دی په جاهلیت کې داسې و، دا قریشو ځان ستانه باله، قریش نه دي دا د مکې شریف باشندگان چې قریش قوم، دوی تر مزدلفې راتله، د مکې څخه به را روان سو، احرام به تړلی و، په مزدلفه کې به پاته سو، مزدلفه خو په حرم کې داخله ده. دا نور خلک چې راغلي وه هغه خو ارام به عرفات ته تله، دی عرفات ته نه تللی، باره د عرفاتو نه د هغه چا ضرورت چې قریشي نه یي، موږ خو داسې ستانه بزرګان سیدان خلک یو، نو موږ چې یو موږ په دغه مزدلفه کې درته ناست یو، تاسې به ولاړ خپل عرفات به وکړئ، د عرفاتو چې رالاست د مزدلفې څخه په ګډه باره د خیر زمینات دا رقم کړه. الله وایي دا چم نو مه کوه، ته څه سر در نور لري، ګرځه عرفات ته ځې، ته عرفات نه کوې، وازه بزرګ یې، نو چې بزرګ یې خو در ورته د مخه ته ولاړ شه، عرفات خو عبادت داسې فرمایي.
ثم پس افیغدو تسی راتویسی ای قریشو من حيث د هغه ځای څخه افاق د راتویږي الناس خلک د کومه ځای راځي مزدلفې ته خو د عرفات را روان دي او ته په مزدلفه کې تیار په خیمه کې ناست یې بره وزما تګ دغه ته نه غواړي و عرفات په دا خبره پوهېږي دا د دوی رواج دی هغه رواج ور باطل کړي چې دغه بزرګي ځان ته مه ثابتوه چې ته د عرفات نه ځې د حرم نه وځې زه د حرم نه سم ته مزدلفه خو په حرم کې ده عرفات په حرم کې نه دی داخل عرفات وتلی دي نو زه ولې هلته ولاړ سم الله وایي د هغه ځای به راځي چې خلک تللي ته به هم ځې استغفر الله واستغفروا طلب د مغفرت وکي الله تعالی څخه په خوا چې کومې غلطۍ درته سوي جنایت لري عرفات ته پاته سوی پر هغو ګناهو د الله څخه عفو وغواړه چې الله پاک هغه ګناه یې را معاف کړي چې کړي مې دي بیا دا چم مه کوئ نو واستغفروا طلب د مغفرت وکي الله تعالی څخه پر کومو ګناهو چې درته تېرې سوي دي نو ان الله غفور رحیم ان الله بشک الله عز وجل غفور بخښونکی دی د ګناهو یوازې ګناه نه چې ګناه در بخشي رحیم رحمت کوونکی دی د ګناهکار دپاره رحمت کوي وروسته بیا رحمت یې څه دی د جنت درجات یې درکوي بابا موږ خو چې په یو چا ملامت ته چې ورسو جرګه و بدرګه ورله روارولو چې بس مات مې که غلطي سوې ده د ده نو لوی غټه ځواني دغه ده چې سیدي ماف یې دا خلکو ته مې وکته که نسا په چم زه پوهېدم بل شی را کوي یو پټو را سره راکوي چې بس دا پټوم در سره واخله صاحبه سیدي ښکنځلې کړي او ماف مې هم کړې دا پټوم واخله یا خرچه هم در سره واخله الله عز وجل وایي زما هغې بل رقم مسله ده هغه دا ده چې کومې ګناوې دې کړي مغفرت هم دی لکه امور وایي پټو و خرچه د جنت نعمتونه هم دي الله وایي زه دغه رقم ذات یم نو مغفرت ما ځې ته وغواړه لاس په واقع کې پورته کړه واستغفر الله طلب د مغفرت وکي د خپل ګناه الله تعالی څخه ولي ان الله بشک الله خو غفور بخښونکی د ګناه او د بل څه کې بخښای نشي او پر مغفرت سره ډېر رحیم رحمت کوونکی د نور مهرباني در باندې کوي الله عز وجل دې زموږ ګناهونه را معاف کړي الله دې مغفرت او رحمت واړه په نصیب واخر دعوانا الحمد لله